مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم مش هغه بیان کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان کوم وخت چې رسول الله منوره علیه و آله وسلم پنځت د غار مکه مکرمه پورې ورغ مشتدا نو معلومه چې د حرم د باندې علیه وسلم چیرې او کوم بل طرف قریش هم غواړي چې مسلمانان د عمره د ادا کولو د لپاره مکه مکرمه ته داخل شوي بیتونه یې ویل د خزاعه د قبیله مشر چې بدیل ابن ورقان مېدی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته مکه مکرمه تر لوړ اول کعب ابن لؤي اسماء رضی الله تعالی عنها کوم وخت چې موږ دغه بیتونه وایو د جنگ اراده لرو موږ پوسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې او عمره د ادا کولو د پاره راغلی چې د خپل قوم مشر هم جنگ ستړي کړی چې هغه هم تاوانونه ورسولي وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د قریش هغه اعلان کوي سره لو جائزه واخلي کزه پر خلکو کاله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مخاطب شي کې داخلي چې خلک پکې داخلي د خپل قوم د علیان ته داخلي مسلمان او کنه هو صاحب لنګوټه د نیزه پر سر جنگ څخه بل شي قبل او دا اعلان قسم په هغه ذات او سلامتیا په نفس اختیار د هغه په قدرت کې دي چې دنیا به په عدل او انصاف د تر هغه ور سره وجنګ چې یوازې غاړه می پاتې کیږي یعنی تنها یوازې زپاتې کیږي دغه تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قریش معلوم دي خبري بیا هم نن ورځ د ارهابي نوم په دې العیاذ بالله او هغه اوس دغه سړي د طرفه څخه راغلم چې د امن او سلامتیا په چاره صلی الله علیه و آله وسلم عدل او انصاف او ما د هغه څخه یو څه خبري واوري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارهابي خبري به درته بیان بلکې دغه کسان چې پر صلی الله علیه و آله وسلم د ارهابي تهمت او تور پروايي چې د هغه د طرفه یو خبره هم راتوکه مګر د قریشو د مدینه منورې په لار کې رسول الله صلی الله علیه و سلم زبیر رضی الله تعالی عنه هغه خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلې ورته او زبیر رضی الله تعالی عنه او رسول الله صلی الله علیه و سلم مقصد عمره ده صدیق رضی الله تعالی عنه ته یو جوړه یا والله خالی ورکړ هیڅ کله برا څخه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په مکه مکرمه کې د خلکو د سترګو څخه پټ او اول زموږ څخه اجازه اخیسته منورې ته خبر راغلی او بل رسول الله صلی الله علیه و سلم د عمره د پاره راغلی چې دی صلی الله علیه و سلم خبرې مې ورسره ورځ په غار ثور کې د خلیه خبرې موږ څنګه مدینه منوره مسلمانان قریش د تاکید او پوره معلومات د پاره یو بل مشر علیه و سلم پر هغه معلومه لار مرز ابن حفص نوې نامعلومه مکرز رئیس سویدی
او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي نو یې وفرمایل دا د غدر او خیانت سره دی. منورې مسلمانانو څنګه چې دغه ټول لښکرو مخ په مخ سره اړولي هر ورځ دوی په مابین کې مسلمانانو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم و استقبال سره وتله. دا وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام او درجه عزت او چمبا احترام د مدینه منورې مسلمانانو ولښکر ته ورغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو په زړه کې څونه ځای لري. خو هغه راوتلو کې بیل دې څخه چې د چا سره معنا خبرې وکړي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ټول حالات د نظر وېسته او بیرته ولاړ بلکې علاوه د مدینه منورې حاکم او امیر هم دی د ویل خبره نه معلومه مسلمانان شاید صلی الله علیه وسلم شاید جنت تابع ځکه اصلحه سره ده. نو دا چې هر ورځ مسلمانان راوتل دا راوتلو د مدینه منورې په کفارو هم روحي تاثیر وکړ. هغه به هم راوتل یو بل نفر ورولې شو چې پوره معلومات یې د ټوله مدینه منورې د حبشانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم علقمه ورته ویل کېده او په دغه وخت کې دلته موجود و. ورولې باندې وروسته خلک راوتل د حبشانو قبیله چې د مکې په عربو کې وجود و مدینه منورې ته راتله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جزیره العرب کې موجود و. تر ماشینه په مکه مکرمه ولارې ته کم وخت په یو منطقه کې سره ځای کېده ډېر شدید سو او د ځان لپاره یو قبیله په وجود راوړې و. خو د دوشنبه په ورځ د احابیش قبیله ته ویل کېده. د 14 کال او د وخت په تیریدو سره د دې قبیلې څخه یو ډېره لویه او قوي قبیله جوړه شوه. اول کال بلل چې اصلا دغه خلک حبشان او د حبشې یا میلادي کال څنګه چې ډېر وخت په عربو کې تیر کړی وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس او عادات هم د عربو او مشرکان ته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه سره معروف د محرم د میاشتې په اوله احابیش قبیله ورته اوله د محرم نو حلیس کال شروع کما د احابیش د قبیله مشر په دغه وخت کې او د میاشتې د منزلو په حساب قریش د کال اوله ورځ ته ورسه معلومات وکړه چې دغه خلک د چا لپاره راغلي. ربيع الاول نو حلیس ابن علقمه ورهس او بیا مدینه منورې او د مشرکان نبوي او منطقه د بوتانو عبادت کول حج او عمره کول ټول کارونه د مشرکانو و. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د حبشانو رضی الله تعالی عنه ابن علقمه ولید دغه سړی د مدینه منورې خلک د سهار څخه راوتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه انتظار یې کړی وو چې په حرم کې حلالېږي دا وده ته مشرفه او محترم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیت الله ته هدیه راولي هغه هم وده ته محترم او معزز. کورو ته ورسېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کوم وخت چې دغه د حبشانو دغه هدیه د دوا مکته ورو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو انتظار کې هدیه وتراویس په درختو کې کښېنول او دوی تلبیه ویل ځکه د لوړ څخه ډېره مسافه دوی تلبیه ولیده. نو دغه يهودي چې یوازې پاتې وو او ډېر نه نشي چې د خلق د بیت الله صلی الله علیه وسلم دا په خپل یو ښکاره علامه ده چې راهدي چې مسلمانان د عمره اراده ولای او په لوړ اواز نه لري وقریش ورقیله اول سړی د عمره اراده اولاده ورونو قریش وې سپوس د اوس او خزرج د قبيلو هدي ورسره فاني نکو قریش او يهود ودغه قبيلو ته او خزرج نه په دې شان نه پوهه بني قيله ورته ویل حلیس تقهر يهودي ناري ولیا قریش یا بني قيله موږ ستاسو سره پر دې وعده نه کړې چې تاسو به د بیت الله څخه هغه کسان منع کوي کم چې د کعبه شریف د تعظیم لپاره راځي. آیا هغه کسان د بیت الله څخه منع کیږي چې د بیت الله د تعظیم لپاره راځي او وپاشل هغه راغلي چې د کعبه تعظیم وکړي په تلوار یې راوستي او تاسو یې منع کوي. اواز د الله اکبر ناری شروع شوه د دوی او د کعبه مابین کې ودرېږي. قسم په الله زبر د حبشانو قبيله مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پراتک د خوشالۍ تکبیرونه شروع او په تلوار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیدلو او استقبال د لپاره راووته. انصار او مسلمانان دغه عمره په سبب د حبشانو او قریش په مابین کې جنگ او محبت سره ورته ګوري بیانو ستړی مشه او شراغلی ورته بل نفر بور وایي. په دغه وخت کې
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحی په لور کې پټ شو او د الله عز وجل دا قول پر نازل شو چې شاید هغه حریم معلومات نمبر آیات کې فرمایي چې د تعصب څخه کار او جنگ شو هو مولاه وجبريل ابن مسعود المؤمنين والملائكه ابن مسعود بعد ذلك ظهير او بني ثقيف يعني بشك هم هغه الله او دغه نبی کوم مشرونکي او مددگار هم په دغه وخت کې په مقام کرامه جبريل او صالح مؤمنان کومکونکي او رست صدقه ملائکه کومکونکي هر یو چې معلومات او خبر تراوي تاسو رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت مسلمانان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای شو تګ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی رهي کړ ترڅو چې په بني خبر د تراوي کې وایي او دا ربيع الاول مشران او اشرف ستا خبر مونږ د مدینه منوره کې مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه نو مسعود مقام او درجات معلوم نه پیژني د هغه دوه نفر صحابي چې الله عز وجل چې کوم یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او کوم یو ابو بکر الصدیق دی لولا نزل هذا القرآن ذكر ابو بكر رجل من القريتين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني كفار وكاله نو فرق نه کې هغه قران نه نازل دی یو نفر د دغه قریو ترڅو چې د المرد ګرځي د قریه مکه مکرمه ابو بکر رضی الله تعالی عنه ولارسو چې دغه سړی هم صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې ولید ابن مغیره مقصد او په طائف کې دغه عروه ابن مسعود صلی الله علیه و آله وسلم دی کفار د دې خبرې څخه دا معلومیږي چې دغه دوه نفر په دوی کې ډیر معتبر د دنیا منورې ټول خلق قران رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استقبال او شرایط د فار راغلي دي نو دا داسې د خوشالۍ ورځ چې د مدینه منورې په ټول تاریخ کې داسې خوشاله ورځ د غلوړي درجه په سبب قریش ودته وعده مسلمانان چې خبره نه صلی الله علیه و آله وسلم راټول د مسلمانانو په طرف چې ما سره دی بلار اوس رسول الله صلی الله علیه و آله معلومات حاصل په قباء کې هغه د مخ نفر بولاړ چې په کومه راغله صحیح دلایل بنو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنگ د پاره راغلي کله ورته تیر کړی سر د دوشنبه او نظر به چهارشنبه او پنځشنبه هوشار سړی وو د ځان سره یو تدبیر جوړ د قباء چې د هغه په عمل کولو سره او دا هغه اولین مسجد دی چې په اسلام کې جوړ شوی دی چې د مسلمانانو سره باید صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی دی هغه د مسجد جوړول د دغه قهر په حالت اسلام کې د مسلمانانو رد او جواب سخت او شدید مسجد یوازې د لمانځه ځای نه دی بلکې مسجد په اسلام کې د مسلمانانو د نرمۍ او آرامۍ څخه کار اخیستی نو د عمره لپاره راغلی او مشروع مرکز دی مسجد د جنگ او جهاد د پاره د لشکر د مسلح کولو او جوړولو مرکز چې مسلمانان په مسجد د مهمو او لویو اجتماعاتو مرکز صلی الله علیه وسلم سره د ملاقات غوښتنه وکړه او سرچینې مرکز دی صحابه کرام هم مسلمانانو د پاره صلی الله علیه وسلم سره ناس نو ځکه د هغه د جوړولو څخه عروه ابن مسعود او دغه مصلحه مصالحه د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هر څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم او فارغ کې لمونځ ادا کوي یا ساتل الله عز وجل د سوره التوبه ورتوایي یوسلو اته نمبر آیات کې دغه مسجد مبارک فرمایي لمسجد د جنگ لباس دی على التقوى من اول يوم دا هم د احتیاط ان تقوم فيه مغيره ابن شعبه رضي الله تعالى عنه يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين او يعني خامخا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاو اساسيه د اول ورځ څخه عروه او پرهیزګاری شروع شوی دی په تور ډیر وړ اولاد د دې دی چې په هغه کې د باندې ودرېږي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محافظ دا خوشوي چې خپل عروه ابن مسعود الثقفي وراره او الله عز وجل اکادان پاکونکي مگر خپل اکا ونه پیژني دا مسجد ساده او د خټو مسجد زغره دغه مسجد د جوړولو په کار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول اصحاب کرام ګډ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومخکې جنسي او رسول الله صلی الله علیه وسلم توای قباء کې یا محمد صلی الله علیه وسلم شنبه سه شنبه چهارشنبه چې مکه ته په زور داخل شو
خلق ورته راتله او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره به اصلا د عمرې د پاره راغلی رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خلکو ژوند او د هستوګنې کارونه ترتیبول او برابرول خاصتا د هغه مهاجر مسلمانانو ژوند چې یې کور درلودي آیا دغه د مخه تا په عربو کې اوریدلې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم قوم حمله کړې بیل د جمعې ورځ و نو یو بني نجار هم ورسره رسول الله صلی الله علیه و وسلم ما ماګان پر شالوا داس مخان هغه هم د اسلحه او تور سره راغله او تابه یوازې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د الله عز وجل د امر پر خپل قهر ور په داسې حال کې سپور نور یې صبر نسوای کولای صدیق رضی الله تعالی عنه تر شاو سره جوغو د مدینه منورې پر طرف تشتو پلاری علیه الصلاۃ والسلام ورونو لات د مدینه منورې خلقو تر دغه د مکه د جمعې منکاوه او اول هغه څوک چې د جمعې منځ خریدي هغه اسعد ابن زراره الانصاري رضی الله تعالی عنه رضی الله تعالی عنه د جمعې منځ اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه چې موږ بدای علیه الصلاۃ والسلام او د جمعې اول منځ لکه د لات نفر تیچره اولاد نو د دې جهت څخه ځینې علما وایي چې د جمعې د المانزه د شپې خبره کې یو دادی چې نفر به تر تجویزو کم نه وي مګر دا صلی الله علیه وسلم کفارن په دغه اول جمعه د خلقو تعداد یو څلوېښت وای نو بیا به یو الله صلی الله علیه وسلم نو دا داسې دلیل دی چې خلک دي چې دغه غواړي مجبور چې مسلمانان او هلته داس یو بل صحیح حدیث هم نشته چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه تاکید خبره واورېده مقصد د جمعې په هغه اول منځ کې چې په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر هجرت د مکه د احسان ابن زراره رضی الله تعالی عنه جواب درکړی وای سلويش نفر سره دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه و وسلم په یو دیت د مدینه منوره په طرف رهیدي او د سالم ابن عوف د کورو منطقه ته ورسېد سنوعيه د المنزه وخصو د ابو بکر صدیق رضی الله علیه و وسلم د جمعې د المنزه خبره قاره مصر پای ته ورسېد او د جمعې المنزه په دیار کې د سالم ابن عوف عادت کبه یو چا وخت چې د حضور سلو نفرو مقابل طرف فقال د المنزه خطبه د خبرو په جریان کې د صلی الله علیه و آله وسلم وویل اوس علوه خطبه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقرر صلی الله علیه و آله وسلم لاس ورغشت غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله خطبه د ادب خطبه لري هم په دیار کې د بنی سالم ابن عوف یو بیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مدینه منوره په مابین کې دي خو عروه ابن مسعود رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینه منوره ته داخل ووته او دغه ورځ څخه د توري په چپه طرف د عروه ابن مسعود مدینه الرسول صلی الله علیه و وسلم سره منع کی چې لاس رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ورته ویل کیږي او لاس د مخه تر دې مدینه منوره په تاریخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لري کا په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته داخليدي د مدینه منوره کورونه او کته د خوشحالي په خندا او ورځ سره ډکې وي او د انصارو جنو او هلوکانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې دغه ترانه په ګډه او لوړ اواز سره ویل مغیره ابن شعبه البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع عروه ابن مسعود أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ابن شعبة الثقفي چې اوس مسلمان او د مسلمانانو سره دی وصاحبه څنګه مسلمان مغیره ابن شعبه د بني مالک د خلقو د یوې ډلې سره د مصر پاچا مقوقس ته ورغله د بني مالک خلق آرام پاسته او باادب خلق مګر مغیره شوخ قهرمن او بے پروا سړی نو مغیره د مقوقس سره په خبرو کې د ادب احترام خیال او مراعات نه کوي او هغه نورو په ډېر احترام خبرې کوي کوم وخت چې دغه نفر بیرته د مصر څخه را رهي کېده نو مقوقس پاچا امر وکړ
چې ټولو ته دې انعامونه او سوغاتونه ورکول شي بې له مغیره څخه ځکه هغه زما احترام نه کاوه و مغیره ته یې شی نه کوي نو د بني مالک ټول نفر د مصر څخه د مالو هدیو انعامو او سوغاتو سره راووتل ټول مغیره څخه مغیره ته هم قهر ورغی چې د ده سره ولې داسې معامله او وضعیت تر مصر پورې یې سفر وکړ او د هاخوا بېله سوغات راځي دا غیر معقول اوس چې د هاخوا پر لارې رارهیدي د شپې د بني مالک نفر ټول بیده سو مغیره ابن شعبه چې ویښ دی ور ولاړ سو او هغه نفر یې ټول ووژل ټوله 14 نفره وو هغه یې ټوله ووژل او هغه مالونه چې د هغو سره وه هغه ټول مغیره واخیسته دا خبر خو بني مالک ته ورسېده چې مغیره د دوی نفر ووژل نو د بني مالک قبیله ټوله راپورته سوه او د بني ثقیف څخه یې وغوښتل چې مغیره ور تسلیم کړي مګر مغیره د بني ثقیف د اشرافو څخه یو شریف دی د هغو د مشرانو څخه دی او په عربو کې د قومیت مراعات ډېر زیات کوي او په دوی کې دا متل انصر اخاک ظالما او مظلوما د ورور کومک دې کوه که ظالم یې که مظلوم که څه هم مغیره د 14 نفرو قاتل و خو قوم یې نه غوښته چې دی و بني مالک ته تسلیم کړي خبره تر داسې اندازې ورسېده چې قریبه وه چې د بني مالک او ثقیف تر مابین لوی جنګ پیښ شي دواړو قبیلو لښکرې جوړې کړې او د جنګ میدان ته هم سره راووتل خو په دغه وخت کې د عربو یو هوښیار سړی و عروه ابن مسعود ته ورغلی ویل یا عروه ته د عربو یو سردار او د عربو د مشرانو څخه ته تر دې هوښیار یې چې جنګ دې وکړي مه دې خپل قوم تباه کوه او مه بني مالک بربادوه عروه ویل نو څنګه وکړم هغه نفر ویل زما مشوره دا ده چې و بني مالک ته د دغه 14 نفرو دیت ورکړي نو رښتیا هم عروه ابن مسعود د وینو تویولو څخه ځان وساتي او بني مالک ته د 14 نفرو دیت ورکړي د بني مالک او بني ثقیف په مابین کې چې کومه شخړه وه هغه پای ته ورسېده مګر مغیره چې بیا هغه 14 نفره ووژل او د هغو مالونه یې واخیستل نو مدینې منورې ته ولاړ او مالونه یې هورې ورسره یوړ هلته یې خپل اسلام اعلان کړ او مسلمان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل اسلام دی هو صحیح دی مګر غدر او خیانت دی یا یې قبول مال باید بیرته و بني مالک ته ورکول شي دلته نو د مغیره رضی الله تعالی عنه د لاسه څخه مال ووتی او دی په مدینه منوره کې مسلمان پاتې شو دا د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د اسلام کیسه وه اوس عروه ابن مسعود هغه خبره وریاده کړه ویل ما ستا بدي پرون در پرېوړه یعنې ما خلاص کړې زه وم چې ته مې د دغه لوی مشکل څخه وساتلې ستا دپاره مې دیت ورکړ او ته مې اوس پر لاس وهې مغیره رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل هذا رسول الله مشهوره بیتونه دي چې د مدینې منورې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په استقبال کې ویل دا رسول الله ډېر خوشاله لاس نه اوږدوي اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هر کلی چې راځي دا کله مشرانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وشونیول د المنځوشتل به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره پاتې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او دا یا رسول الله لپاره ولاړ زموږ سره پاتې عروه ابن مسعود ناس او ورتګور عدات رسول الله صلی الله علیه وسلم او دستا ذکرونو عدد کرام پر یعنی نفر لرو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د او داسه په تاسو کې هر عضو یا اندام منځي یعنی مخدر لاس پښه صحابه کرام انصار کله هم د ډیر مال او شتمنۍ خاوندان نه وو خو هر یو دا تمنا او ارزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه او د کور کې صحابه کرام هغه او بونی د انصار پر هر کور چې بلاغلی عروه په تعجب کې غوبه چې دا عزت او محبت او ویل به چې دا خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لري او مناعت راځي د مسلمانانو مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخدي او ټول مسلمانان جل جلاله د طرفه عمل کړی دی
چې هغه ځای ته ولاړ په دغونه کفایت کوم چې زما د هستوګنې لپاره هلته د الله عز وجل اراده بحث او خبرې ونه کړي. خلکو به هم اوښه پرېښوه دا چې به پر بل کلي راغلي بیا به خلکو اوښه ونیول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل پرېږدئ دا امر کړی دی چې خلکو به هم پرېښوه او واقعا یې هم اوښه خپل اختیار ته پرېښوه نه تک ته مجبور کول او نه راګرځول په پاچاهیو کې ورغله چې تله په ولا شو ما یو هم نه دی چې په خپل پاچاهي کې دی ونیسي تر محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل معزز او محترم ترڅو چې دغه اوسنی مسجد نبوي ودای ته ورسېد چې خلق تداسي محاوره او خرابم ذکر احترام ورسره او دام ذکر لکه د محمد اصحاب چې د محمد سره وشه په خپل چوکه کبه نالي ټکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې د ملګرو څخه په یو په اورغوي وشه دا ولاړ هغه په خپل مخ او شاته وکتل بیرته راوګرځي یو امر وکي په ډیره چابکي سره هغه د امر پر ځای کاوه کبه او مبارک او قریب او چې دوی خپل ځانونه چې الله جل جلاله دغه ځای مبارک او مشرف کړی وو دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تیز نظر سره چې دا منطقه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماماګانو د بنی نجار د کورو سره او دا د الله عز وجل توفیق وو کچیر تاسو جنگ ورسره وکړه ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا خوښه چې د خپل ماماګانو سره واړه تر هغه چې د دې علیه الصلاه والسلام اندازه نفر ونه وجني دوی مکرم کې يعني بل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي او خبري ورسره کوي هر یو وايي چې ذکر راځي نفر ووجني ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په تلوار راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سامان یې د اوشر حواس او تسلیموي نه چې تاسو د ټول ملګری رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه وکړي چې ما سامان چې د دوی لاسونه خو نه دي تړلي ابو ایوب رضی الله تعالی عنه هغه ما خپل کور ته یو کوم وخت چې په تاسو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل المرء مع رحله يعني سري د خپل سامان سره ستاسو فکر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا نظر شرف چې صلح ورسره ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په چې سرش کال به عمره نه او اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې قریش به پروا او ناپوه ځوانان ولید چې دوی مشران د صلح خبرې کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښتنه وکړه نو یداسي عمل او کار وسنجاوه ورته صلح خبرې بینه یتمانو ده نو دغه ځوانانو داسې فیصله وکړه چې د شپې به د مسلمانانو ولراکل ته ورننوځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کارونه کوي چې جنگ شروع درتخرانی نو واقعا هم هغه ویل یا رسول الله فارض وانانو دغه فیصله پر عمل کولو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او یا اتیانه پر د شپې د جبل تنعیم د طرفه مسلمانانو راکښته او د مځکه قیامت واړي چې د مسلمانانو په لشکر ورننوځي رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د پیردارانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړ رضی الله تعالی عنه او بیدار جوړ او د کفارو دغه حرکت مدینه منوره کې دغه اوسنۍ مسلمانانو یو ډله امر ویني چې اصلاح واخلي ادا کوي او دغه نفر الله صلی الله علیه و آله وسلم اولنۍ مسجد پر دغه ډله د مخ د طرفه دا مسجد پس د بیت الله الحرام څخه دغه او یا اتیانه پر ټوله ونیو مبارک ترين او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستل چې پر دغه ځکه او هلته قریش ته خبر ورسېد چې ستاسو نفر بندیان ونیول الله جل جلاله خپل پر د خلاصولو لپاره وجنګ ته آماده اختیار ته پریښو مګر او رسول الله صلی الله علیه وسلم امر جلاله په اراده نفر الهی او وی فرمایل موږ د عمره لپاره راغلیو د مسجد نبوي د جوړېدو پرې چې موږ خپل عمره دغه دي چې دغه ځای د قریش عز وجل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ نه بلل ځکه چې جنگ مقصد وای دغه او یا اتانه پای چې د مسجد نبوي د جوړولو کار شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې خبر الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو نه کوي ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په حالت خفقونت او هستوګنه اختیار تک او راتک د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه کور دوه رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه و آله وسلم قریش د لشکر مشران ټول عناد ابو ایوب رضی الله تعالی عنه یا رسول الله دا نه مناسبه مکرمه د مشور چې ابو سفیان دی خبري وکړه مگر
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته یا ابا ایوب ما ته خلق راځي نو ما او خلق ته د جنت لپاره نه راځي غواړو چې عمره وي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ هم دا درته معلومه ده چې اصحابو کې په جوړولو شروع ما شدید سړی نسته ټول اصحاب کرام کار کوي مکرمه کې زما د قوم څخه اول ورځ څخه د مسجد ما کار شروع وسو نو کته غواړي چې یو څوک مکرمه ته ولېږي دا څه چې آباد حالت ساتنې نفر ول الله عز وجل د سوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به څوک هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها بني اميه هم دغه الله تاسو د بني اميه کړیاس او په دغه ځکه کې اعمار او ابادیدو طلب رسول الله صلی الله علیه وسلم جل جلاله دغه نظر خادم کې تعمیر عثمان ابادول غواړي وقریش ته ولې فجوړولو شرط او فوري شروع د جنگ د پاره نه راځي مسجد د جوړولو په وخت کې مقصد صحابه کرامو د استریا د اسلام لپاره دغه بیتونه وایي عثمان رضی الله تعالی عنہ لا عيش الا عيش الاخره مؤمنان فاغفر للانصار والمهاجره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هم د اصحاب کرام سره کار کاوه نو د علیه الصلاۃ والسلام به هم مکه مکرمه کې تر داسې اندازې غالب کوي مگر چې په مکه کې هیڅوک خپل ایمان نه پټوي اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار دا ولې شو پر وډاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شعر نوایا دول رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره یاسین کا نمبر آیات کې فرمایي وما علمناه الشعر د قریش د جملې څخه حبان ان هو الا ذکر وقرآن مبین يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم تموش الشعر نبي وصولي او ندل الشعر والشاي وكم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشعر خطاوتي ومشران الشعر نه بلکې د بل چا په شعر کې الله تعالی هو د خپل کارو څخه فارغ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر چا وکړو مگر شعر یې پر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه شعرونه چې د صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د طواف او خلق بویل ده علیه الصلاة والسلام ابو سفیان او کبیر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تول تشعر دوازنه بواوش ناصر یا خبره به اجازه نسته نو دغه د مسجد الله تعالی عنہ د مسلمانانو شعر وایه د علیه الصلاة والسلام کفار د په سبب مگر د ژبه د شعر عترفه د دعا او قریش په خپل مابین کې په دغه موضوع کې پوره مشوره وکي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسجد په جوړولو کې په خپل هم کار ورسره کاوه عثمان رضی الله تعالی عنہ په مکه کې پورته کول ډیر وزندید نو خود او صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داس خبر ورسېد چې عثمان صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه وسلم چې دا خبر ورسېد چې د علیه الصلاة والسلام فاسد ووجه خلق بيوایا وخشته او پورته کول مگر عمار ابن یاسر کرام عمل عنه چې د علیه الصلاة والسلام سره بیعت او بیعت پر دیو کچيري جنگ شروع سي تاسو به نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام په شوق سره بیعت کوي چې په جنگ کې نه تشو یو عجبه کوي هم مرګ بیعت ورسره وکړه صلی الله علیه و آله وسلم اول هغه څوک چې بیعت وکړي هغه ابو سنان الخدري رضی الله تعالی عنہ سلمہ ابن الاكوع رضی الله تعالی عنہ هغه تیز او چابک نفر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د په باره کې فرمایي هو خیر رجالاتنا یعنی د زموږ په پیادو کې تر ټولو بهتر درې واره پر مرګ بیعت او د شپې یو وار د بیعت په شروع کې دا د بیعت په مابین کې او دریم وار د بیعت په اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې درخت لاندې ناست او صحابه کرام بیعت ورسره کاوه یو نفر ورتلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته لاس ورکاوه او بیعت ورسره کاوه
کومش کړپای او د صحابه کرامو چې په حدیبیه کې اشتراک کړی وو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړ یو زر 400 نفر بیل نفر صلی الله علیه وسلم ته هغه جد علیه السلام منافق احترام دغه منافق او د حبان او برشاد ځان د دې لپاره پټاوه چې بیعت و مشته یو تکلیف یو صحابه کرامو څخه ما مجد او جد لپاره یو منګي درلود په اوشانو کې ګرځي او ځان پټاوه پر ځکه چې بیعت ونکي او د یو څه معلومه ده چې په باندې کورونه داسې نه و لکه د نن ورځې ټول بیعت خلاص وو بلکې د عثمان رضی الله تعالی عنه په دغه بیعت کې نو امکان و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف ورکړ او ابو ایوب رضی الله تعالی عنه عثمان د طرف څخه دی وتل تک رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خپل ځان سره بیعت وکړ بیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مو رسول الله صلی الله علیه وسلم چپلا او موږ دوړیو موږ د ټول تر راستله موږ د شپې د غواړو چې کړپې جوړ کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شپې ته چپلا ورته عثمان رضی الله تعالی عنہ لاس پر ځای استعمال دا چې تل وړ بلاد کوم وخت چې بیعت پای ته ورسېدی ورسول الله صلی الله علیه وسلم برغلی دا د دې غوښتنه قبول کړه او هغه لوړ منزل رضی الله تعالی عنہ ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ وای او غلط موږ به د شپې خواړه تیار کړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله واصحاب کرام ته هغه لوی زیری ورکړ نو به ما او والله ایوب د برکات سره تر دغه برکت علیه السلام د لازمه د ځای څخه خواړه خورل بیا خاوند رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژندي او معلوم وکړي دغه یو نفر وجنت ته نه داخلي نور تاسو ټول وجنت والسلام د لاس وهلو اثر مو نه بیعت چې دغه بیعت په متعلق او قرآن مجید کې آیاتونه نازل شوي الله عز وجل سورۃ الفتح خالد بن آیات کې فرمایي او مش په هغه کې ستاد لاس وهلو یعنی وهلو اثر ونما یبایعون عادته یت الله فوق ایدیه براغله یعنی بشک هغه کسان چې تاسو سره بیعت کوي هغه د الله جل جلاله سره بیعت کوي او د الله جل جلاله لاس الله علیه و سلم سربیره یا د پاسه دغه خړو کې د اوجه او الله عز وجل د سوره الفتح او زاداسم نمبر آیات کې فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنين ابو ایوب یعونک تحت الشجره او تر دغه ورځې وروسته یعنی خامخا الله جل جلاله د هغه مؤمنانو ته او هغه وخت کې خوش او راضي سوی دی چې تاسو سره یې دا مهر چې لاندې بیعت کاوه کوم وخت چې علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران مجید په آیاتونو لپاره په مکه مکرمه کې پاتې سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری ورکړي علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه بیعت الشجره الله صلی الله علیه وسلم تر هجرت ورسته څوک وایي چې دغه بیعت پر مکه مکرمه کې پاتې څوک وایي چې دغه بیعت پر دیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دغه ټول د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او مالکانو ته ورغه پوری ولاړو د مکه مکرمه په شرط رضی الله تعالی عنه او ویل د هر چا امانت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پروت دا د دې لپاره واجب ویل چې خلق دغه درخت په سبب مشرکان امانت ورته یعنی بیا به خلق راځي امانتونه درخت عبادت وکوي بیا به لکه چې نن ورځ په چا امانت خو نه دی پاته و دغه توجه کارونه کوي یا والله کوم وخت چې قریش ته خبر ورسېدی چې مسلمانانو پر مرګ بیعت طالب رضی الله تعالی عنه چې موضوع درو خطرناک مرحله ته ورسېد او پیاده او د جنگ څخه نو طرف ته رهیس نو یې ډیر ژر او په قباء کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلح کولو لپاره ورولې او دا ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زید بن الحارث کوي هغه چې صفقه کې زید بن محمد ورته ویل کېده ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زور مجبې ته نه وتل ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولې چې سهيل ورهدي نو دغه زید مکه مکرمه ته ولېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لكم امركم راوي يعني الله جل جلاله دا موضوع درته مکه مکرمه ته ولاړی قریش د صلح اراده علیه وسلم اهل بیت کرام راغبر سړیو چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجات د لارې په فلکه فاطمه او ام کلثوم لکه اسامه ابن زید
او هغه نور جنگ غوښتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لور دغه سهیل فقط د صلح لپاره لېږل کېدی چې د نو په وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سهیل ولیدی نو یو فرمایل الله جل جلاله دراوتلو موقع نسو برابر ترڅو چې دای پس له بدر د غزا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا د دوی په مابین کې د صلح پر ماده اتفاق هغه خو په داسې ډول سره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زوجو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره مسلمانان به عبد الله ابن ابي بکر او مکه مکرمه ته باندې صدیق رضی الله تعالی عنه قرآنی هم کې کار کې د مسلمانانو حق دي چې د عمره د پاره او عائشه او مکه مکرمه ته فقط د دروش او د پاره داخل وي او دې شبه د مسلمانانو د مکه مکرمه ته بیان قسم اسلحه نور سره راوړي چې په ډېر تر څه چې هغه به هم په پوزو کې مدینه منوره قسم تعرض او چې هر څوک به اول ورغلی دا ماده فقط د عمره په متعلق او حتی ډېر کسان یې وجهم نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې د مسلمانانو او قریشو په مابین کې دي رضی الله تعالی عنها مدینه منوره ته ولاړه یعنی لاس کار به یو پر بل تعرض نکړي او اختصو چې خلق او ځکه به د امان شتنی ته ورغلم نه به جنگ وي نه پر قابلو حبلیه د پردیسی هیڅ قسم تعرض او تجاوز نه وي نو وایم ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم د خپل مشرانو به اجازه د مدینه منوره یا محمد صلی الله علیه وسلم ته مهاجر ورسي مدینه او مشتداس محمد علیه الصلاه والسلام د مکه نفر او یا قریش ته محبت او د قریش څخه هر څوک مکاسه او پیمانه کې منوره څخه مکه مکرمه ته راغلی او دغه نفر بیرته مسلمانانو ته نور ټول وګرځوي چې دا پر مسلمانانو هغه ډېر دروند رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفار د یوې مسلمانانو فضیلت او لوړوالی چې دې ژوند ته ولې د کفار څخه راغلی مسلمان بیرته کفار ته ورکول کیږي او د مسلمانانو نفر و مسلمانانو ته نور کیږي نو حشکاره داسې معلومه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت د واقعاتو د شپو هدلو د لپاره و یو یا هر قبیله چې وغواړي چې په دغه عهد د هجرت په مقصد او مفهوم د محمد صلی الله علیه وسلم د هجرت په اړه مسلمانانو هغه وخت د خبرې وکړي چې مسلمانانو د اول وخت لپاره قبیله چې وغواړي چې د قریشو په طرف کې داخل شي کولای هجرت په اړه کې په مختصر ډول سره صلح په د خزاعه د قبیله مشران او د بنو بکر د قبیله مشران موجود مقدس کړي د خزاعه مشران چې د دین احکام د محمد صلی الله علیه وسلم او خرابیه سره مخامخ وي او د بنو بکر مشران بیا وویل چې موږ د قریشو په طرف کې بیا نو ځکه او دغه قبیله په دغه طرفو کې داخليدل او شاملېدل نو په ورسته کې د مکه مکرمه مسلمانانو دا فرض کړی ده او دغه صلح او عقیده د ساتلو په لار کې دا ټول شیان قرباني ځکه بنو بکر چې د قریشو په طرف کې و چې مازعه چې د مسلمانانو په طرف کې و او تجاوز او تیری وکړي ملک او کورونه مفصل بیان به بیا په هغه خپل والد مدینه منوره ته ولاړ په کون کې الله دغه وخت قانون تقاضا ده چې معنوي قوت او اتفاق کې شامل ده او په حق دین کې صلح په شرطو کې دا هم ولیکل شو هر قبیله چې د هر چا په طرف کې شامل شو ساتلای دغه قبیله د هغه طرف چې امت په اسلامي اخلاق او تجاوز چې پر هغه قبیله وسی هغه د ټول عقل او اتفاق مادي قوت چې عبارت لغو او قابل د عمل نه دي نو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عهد هغه اندازه سره قریشو سره باطل وبلی چې قریشو دغه عهد د بنو بکر په مکول سره مات هغه مادي قوت په مقصد به هغه چې د عهد د ماتېدو کسه دغه په معلومه سي چې دا عقل او صلح قریش ما تکړه چې دغه خبرې د وخت د صلح پر ټول مادو او بندو په پوره تفصیل او ښکارا شرطو سره اتفاق وشو نو دغه صلح په اخلاق ملت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او طرفه پر ټول ولاړ وي نو دغه صلح او وطنونه به د ځان ته رضی الله تعالی عنه دي
خو په حقیقت او دغه صلح شاهدان دغه نفر مسلمانان او څو نفر کفار د خرابي د مسلمانانو د طرفه د صلح شاهدان ابو بکر صدیق د هغه خرابي او بربادي نه حضرت علي چې د صلح لیکونکي هم محمد ابن مسلمه او څو نفر نور رضی الله تعالی عنهم اجمعین او د کفارو د طرفه دغه ملت د صلح شاهدان سهيل بن عمرو حليس بن عبد العزى او څو نفر نور رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله تعالى عنه وذكر الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم كضرورت پیش سهيل د اول څخه مخالفت قرباني شریعت الرحمن قانون ګرځولې داسې ولیکه دغه قرباني د مسلمانانو د پاره رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه امر کوي چې داسې ولیکه که هم اوله مرحله کې دوی دا ټول شیان د لاس ورکړي پر هغه باندې د محمد رسول الله او سهيل د مکه مکرمه څخه و مدینه منوره ته رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت موږ په دې پوسو چې رسول الله یې موږ به ته ظاهر او ښکاره منع کړ وطن پرې شو او ضایع کول بلکې ولیکه مالونه او کورونه ابن عبد الله لازم ولیکه چې محمد رسول الله د مکه مکرمه څخه دغه لفظ نه منه په حقیقت کې مسلمانان هجرت دغه خبرو څخه پتنګ شو ځکه قهر او غصه زیات د هجرت مسلمانان اصلا دغه صلح څخه ناراض او عقیده په برکت مسلمانان په دې نه خوښ چې داسې لپاره وتوسي چې دوی د مکه مکرمه د ننوتلو څخه منع او کامیاب ورکړه او عمره کولو ته دې نه پریږدي هغه کسان او چې مسلمانانو ته آزارونه ورکول کفارو د رسول الله صلی الله علیه و سلم د اراده کړې اوس په هیڅ مسلمانانو قهر زیاتېدی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل رسول الله یم مهمه او ښکارا تاسو نو ماته بندو کې او علي رضی الله تعالی عنه امر کوي چې محمد ابن عبد الله چې مستد رسول الله صلی الله علیه و سلم د هجرت را معلومی رسول الله هغه جمله د پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم د ټول اصحاب کرامو د جملې څخه رسول الله صلی الله علیه و سلم رضی الله تعالی عنه اختیار کړي هغه جمله او رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله نو علماء کرام ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فقط دغه جمله ولیکل شوه بسم اللهم چې دی رضی الله تعالی عنه محمد ابن عبد الله او رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ورنږدې وو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه د باندې چې الله تعالی عنه د خلافت او لایق د معلومات د پاره د باندې ورو او تاکید کګوري چې د مکه مکرمه د مسلمانانو څخه یو نفر رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام ریدي دلمان د امامت لپاره مسلمانانو لشکر رضی الله تعالی عنه خلیفہ وګرځاو دا قصد کړو چې مسلمانانو ته پناه ورکړي خلق د لمانځه امامت دا راشدلی نفر رضی الله تعالی عنه دا ابو جندل نه کوي چې دغه سهيل صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي او اتفاق هم داسې ځان د پاره خلیل پیدا کولای مکه مکرمه څخه مسلمانانو ته ورځي هغه باید د کفارو ته پلاس ورکول شي او واقعا ابو جندل الله عز وجل بخپل احسان سره ابو بکر رضی الله تعالی عنه دغه امتیاز او لائق ګرځولی پاتې حساب ابو بکر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا سبحان ربك رب العزه یو نمونه او مثال وسلام على المرسلين والحمد لله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی محترم ورونو 9.9 اف ام کندهار ان شاء الله تعالى فراتون کې واو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات د اسلام د مبارک دین زرینې پلوشې په شفاعت تعلیمات یوازې د تعلیم اسلام رادیو څخه نبوي احادیث
د هیلو او خوښیو څرک د نبوي سیرت حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند څو شېبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی زمانہ لري دوام تا بنا